سلامونه احترامات می قبول کړئ دوستانو. په دې ویډیو کې تاسو ته دا معلومات درکو چې د واده نه پس ځینې ښځې ولې ډېرې زیاتې غټېږي. دا ډېر مهم معلومات دي، تاسو سره په مختصر ډول باندې ډېر مستند معلومات شریکو. موږ سره تر اخره پاتې شئ قدرمنو. کله چې د یو هلک او جینۍ واده وشي نو په عام طور باندې د دوی د ژوند په روټین کې، په خوراک کې او په عام طرز زندګۍ کې مختلف قسم تبدیلیان راځي چې دغه تبدیلیان یعنی دغه بدلونونه چې کوم وي دا په جسم باندې مختلف قسم اثرات کوي. اگر که د غټوالي کې سړی هم ډیر زیات غټیږي، خو په زیات تور چې لیدل شوی دي نو د ښځو وزن ډیر زیات غټیږي او بیا ورسره د وجود هره حصه ډیره زیات غټیږي. نو دا ولې کیږي؟ قدرمنو د ټولو نه اول خو په جسم کې د هارمون بدلون دی. د واده نه پس چې کله یو ښځه یعنی واده وشي نو د دې په بدن کې د هارمون بدلون راځي او دغه بدلون چې دا په جسم باندې اثر انداز کیږي. د دې د وجې نه دغه ښځه چې دا غټېدلی شي. دویم ضروري خبره چې د واده نه وړاندې اکثره ښځې چې د خپل حسن یا د خپل خوب د دې هر څیز خیال ساتي، خو د واده نه پس بیا ذمهوارۍ دومره ډېرې شي چې د خوب کمی هم راشي او یعنی ماشومانو ته د شپې راپاڅېدل وي او یا نور داسې مسایل وي او ورسره د کور ذمهواریانې هم شي، نو خپل صحت اړختی خیال کم شي، نو په دې وجه باندې هم د دې وجود غټېدلی شي. دریم قسم هغه کار چې د روټۍ نه سمدس ښځه او خاوند چې دا کوروالی کوي نو دا هم د وجود د غټوالي سبب کېدلی شي. ځکه چې کله خوراک وشي نو د خوراک نه 4 یا 15 غنټې وروسته په کار ده چې بیا کوروالی وکړی شي، نو په دغه دوران کې د وجود د غټېدو امکان کمیدلی شي. او څلورمه خبره دا چې نن سبا اکثره ودونه د 15 کالو نه واخله د 13 کالو په عمر کې کیږي او په دغه دوران کې یعنی د 13 کالو نه بعد د انسان په جسم کې میټابولیزم کمیږي او د سستۍ ښکار کیږي. نو په دې وجه باندې هم د سړو په مقابله کې په ښځو کې دغه میټابولیزم ډیر زر کمیږي. نو په دې وجه باندې هم ښځې چې دي هغوی بیا غټېدلی شي. او داسې نور هم ډېرې خبرې دي چې نوي کور ته یو ښځه لاړه شي نو ذهني دباو هم وي، نو په دغه وجه باندې هم د هغې صحت خرابېدلی شي. نو دا مختلف قسم معلوماتو چې تاسو سره مو شریک کړل. که ویډیو مو خوښه شوې وي په آینده کې که غواړئ تاسو ته همدغسې معلومات راوړو، تاسو له دغسې نوو معلوماتو نه خبر وساتو، نو دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. هر وخت به تاسو سره همدغسې نوي معلومات، نوي ویډیوګانې شریکېږي چې تاسو په روزمره ژوند کې د دې نه زده کړه وکړئ. ډېره مننه.